جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد. امام ابن جوزی رحمت الله علیه چې کله درس وکولو ناغه به یو نشید ویل او ځان ته به ویل. چاته به ویل؟ ځان ته به ویل. هغه به ویل ستنقل كالمنايا عن ديارك ويبدل كالردى دارا بدارك وتترك ما غنيت به زمانا وتنقل من غناك الى افتقارك فدود القبر في عينيك يرعى وترعى عين غيرك في ديارك. شاید چې زه د دې مقصد په پښتو کې صحیح بیان نه کړی شم. اب ځان ته ویلې ستنقل كالمنايا عن ديارك. زر دې چې د دې کور نه به یو بل کور ته منتقل کړی شي او لاړ بشي. ويبدل كالردى دارا بدارك. او د دې کور په بدله کې تعالی یو بل کور به درکړی شي. ام چې نصیب کې وي هم نصیب وایي. کله کله ملګری خفی زوت هم د الله بنده په خپل لاس دې کفن کو دفن دې کو زمون څه پته دي زمون څه پته لګي مرګ څنګه حال کې راځي. اندامون امروغ دی روغ ندی یوزے دی جدا دی کم حالت دے پتہ نہ لگی. پس خفگان و دا پرید دا آغا جہان سوال ولکو چه ربا سانے و دا بیاوی وتترک ما غنیت به زمانا وتنقل من غناک الى افتقارک. خود پدې مالدار ډېر نازېږي مالدارم مال دې دولت دې هو تنقل من غناك الى افتقارك. اے د دې مالدارې د کور نه د غریبې یو کور ته ولاړ شي. نه بیا بستر شته او نه کمبل شته او نه اے سی شته او نه هیټر شته اسم نشته. خپل لازو قبر کنو کنه کنو چا کنسته رته سو د اے سی میسی کنیکشن پکې وي او بیا مخ کې وای دا ځان تا غوي بیا وای حدود القبر في عينيك يرعى. ستا په دې خلو خلو سترګو کې د قبر هغه چنجي به ګرځي منډه به وهي. وترى عين غيرك في ديارك. او ستا په دې ښکلي کور کې چې ډېر په مینې او محبت سره دې جوړ کړی و ستا په دې ښکلي کور کې د نور چا سترګې به اوړي روړي او ستا په دې ښکلو سترګو کې د قبر هغه چینجي به ګرځي. زما مهربان دا حقیقت دی. ګورې دا حقیقت دی. زما مقصد صرف دا دی چې زه تاسو ته مقصد د زندګۍ وښیمه. مونږ یقین وکړه په غلطه یو. ګورې مونږ ضرورت ته مقصد وویلو او مقصد هم ضرورت وګڼلو. زما مهربان دغه د امت مسلمه د کمزورۍ او د ذلت او د خوارۍ سبب دی. او که مونږ په دې مقصد پوه شو زما مهربان دنیا کې کامیاب قبر کې کامیاب آخرت کې کامیاب.